دا چې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې څه ویل شوي دي او څه خبرې شوي دي، دا مو ټول په همدې ویډیو کې درسره چمتو کړي دي. ګرانو ملګرو، السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه کې پر اوربند ټینګار وکړ. چارواکي وایي چې د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا په موخه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو د ویډیویي کنفرانس له لارې غونډه کړې ده. دغه غونډه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نوښت جوړه شوې وه، په ترڅ کې د یادو هیوادونو ترمنځ د مشترک همکاریو په اړه خبرې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د غونډې برخه والو د افغانستان د سولې بهیر، د بندیانو تبادلې، له کرونا وایرس سره مبارزې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه مفصل بحث کړی دی. هیواد وایي چې چین او پاکستان د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. د دغه حکومتي چارواکي په وینا، بیجینګ او اسلام آباد د سولې مذاکراتو پر ژر پیل کېدو، د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمېدو او بالاخره د اوربند پر نافذ کېدو ټینګار کوي. چین او پاکستان د سولې خبرو د ژر پیل کېدو په موخه د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو له آزادولو هرکلی وکړ او له طالبانو څخه یې هیله وکړه چې څومره ژر چې کېږي د تاوتریخوالي کچه دې راټیټه کړي. د معلوماتو له مخې د غونډې برخه والو د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د امنیتي همکاریو په تړون پر عملي کېدو چې په 2013 کال کې لاسلیک شوی و ټینګار وکړی دی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په خاطر یو ډول هڅې پیل کړي دي. ملګرو، دا زموږ تازه خبر. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل خامخا در سره سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.